خلق پکی نوجوانان بکی مولی سے پسرتور منس کیگی کنکی مٹی میں وخلی دی منس کیگی کنکی من خدا نشویلے چی نکی فرض منس خستاد داشو زو خدا دا نوام چی نکیگی زواما چی تا پسرتور منس کئی ناول دا تصور کوا چی دا منس بمی اللہ یورس پا تل تلیو زبا ولادم چی دا سرتوری منس بسوم روزن د دې سرتوري د منځ وزن به څومره چې سړی د الله په دربار کې د بادشاهانو د بادشاه په دربار کې حاضری کوي او الله ورته وایي زما چې کم آداب دي ما ته په هغې کې ودرېږه ما ته ټوپۍ په سر کا مټې کته کا او داسې کوسترګې ما ته ودرېږه چې زه دې منځ قبول کړم خدای خبر چې دی دا منځ به په طول کې څنګه راخیږي دا منځ به مې په طول کې څنګه راخیږي دا تپوس مه کوه خو ځان له دا تپوس کوه چې یاره دا منځ مې الله په تله کې کیدي چې د دې به څه وزن چېرته به سړي پګړۍ وخلي او اوږد لباس او داسې په عجزۍ به د الله مخې ته ولاړي چېرته به دا منځ او چېرته به د سرتوري منځ او مټې به یې وخلي مټې به یې دې ځای ته وخلي او را به شي په سرتوره به ورځي کړس او کړس او کړس او کړس او لا بړ شي وای ته وای تو سبحان ربی الاعلی دا ته درې پیرې وای ته په دې څومره ټیم لګي تاوانی بشو نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا منځ صحیح رونود فقد خاب و خسر نامراد بشي تاوانی بشي د آخرت تاوان بو کی دنیا کې به ډېرې غټې کړي آبادی به جوړ کړي او ډېر غټ کروڑپتی به خو چې په آخرت کې تاوانی روت بیا بل ته تاوانی ګوره الله دې مونږ د آخرت د تاوان نه بچ الله دې مونږ د آخرت د تاوان نه بچ فقد خاب وخسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صلی الصبح فهو فی ذمت اللہ سوک چې د سحر منځو کی کنا او د کور اوزی دے د الله په ذمہواری کې دے د الله په ذمہواری کې مونږ له چې د کلی یو خان او ملک ذمہواری را کیسه ته ګرځه زدي ذمہواریم ګرځه دی غر ته خېجا ځان له چې ته سره وړې راوړه نه زدي ذمہواریم کنه ته خېجه زما وایا مونږ څومره خوشحالیږو من صلی الصبح فهو فی ذمت الله سوک چې سحر منځو کې او د کور اوزی دی د الله په ذمہواری کې الله وی دی زما په ذمہواری کې دی اوس کدی هر طرف ته کار لروان دی دنیاوی کار لروان دی اخروی کار لروان دی فهو فی ذمت الله دی په ذمه د الله کې او د دواړو جهانو سردار فرمایي من صلی البردین دخل الجنه سوک چې دو یخ منځونه کوي د جنت ته داخل شو سوک چې دو یخ منځونه کوي د جنت ته داخل شو یخ منځونه پیژنئ یو د سحر منځ یخ دی یو د مازیګر منځ یخ دی دینه د سحر او د مازیګر منځونه مراد من صلی البردین سوک چې دا دو منځونه یخ کوي د جنت ته لاړ تاسو وایئ چې خیر دی که دا نور نه کوي خو چې دا دوه کوي نه که نه نبی علیہ السلام چې وایي نو دا اسې نه وایي چې د سار منځ چوکو سوال نه پیدا کیږي چې د دنه د ماسپخین منځ قضا شي وګورئ چې کم سړی د سار منځ کې دنه به د ماسپخین منځ نه پاتې کیږي او ماسپخین منځ به عام طور پر د هغه چا نه پاتې کیږي چې د سار منځ یې نه کړی او څوک چې د مازیګر منځو کې د دنه به د ماښام او د ماسخوتن منځ نه پاتې کیږي نن سبا اکثر نوجوانان چې مازیګر اذان شروع شي دلته مؤذن وي حی علی الصلاة مانځه ته راشه او دی د کوره وځي او کپړې راوالي او کرکټ له روان شي څوک ګروڼونو ته لاړ شي او څوک غرونو ته چکرو له روان شي الله اکبر نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا نه د مازیګر منځ پاتې شو او د مازیګر منځ ونه کو فکأنما وتر اهله وماله د دومره تاوان شو لکه د ټول کور بچی چې تباہ و برباد شي
د تسوکوی ټول خلق د تباہ و برباد شو. دومره لوی نقصان چې کله سړی د مازیګر مونځ پرېږدي، دومره لوی نقصان د دې سړي وشو. فکأنما وتر اهله و ماله. ډېر اهتمام کو د مازیګر د مونځ ډېر خیال ساتئ.